محترم لیدونکو کتونکو زنن تاسو سره د وانه د پی ټی ایم د دفتر نه مخاطب یم. بنیادی خبره دار چې په 5 تاریخ باندې پی ټی ایم کما جلسه اعلان کړی دا. د دې جلسې بنیادی مقصد دا دی چې مونږه وینو د حالاتو ته چې د پښتون په وطن باندې کوم تیر شل کاله دیش کاله کوم مصیبتونو تیر شو او کوم حالات تیر شو کوم زمونږ باندې جنگ پردې جنگ راوته پلې شو چې دا جنگ اصلي کې د دې وانه نه سٹارټ شو او شروع کړي وا او په دې جنگ کې مونږ ډېر تاوانونه ولیدل، مالونه متباع شو، کورونه متباع شو، ځوانانو مرګ شول، خلک مو پکې برباد شول او په مینونو کې والوتل. د اغه نه پس په موږ مختلف اپریشنونه تیر شو، دا اغه اپریشنونو په نتیجه کې موږ به کورم شو، دربدرم شو، خو اخیری کې حکومت راو لګید او دا اغه په نتیجه کې 15م ترمیم وکړو او دا اغه 15م ترمیم پرانا کې دا ضلع چې کمی فاټه زاړه وتویلا د په صوبه کې زم کړی. خودي سره شرط دا کې خود چې هر کال با 100 ارب روپے موږ د روانو لسو کالو د پاره ورکو چې د ډیولپمنٹ وشي. دا یو داسې خاموشه یعنی امن مونږ تراوستو چې مونږ ته هغه ډیولپمنٹ را نکو او بیا په مونږ باندې یو تور تیار را روانه ده. زمونږ ماشومان او زمونږ ځوانان چې د دغه جنگ خشاک جوړول غواړي. مونږ د دغه جنگ د مخنیوي لپاره د امن یو आवाज کړی دی او د आवाज هم په دې شکل کړی دی چې ټول پښتون قوم ته هغه کده هر سیاسي پارټي سره تعلق ساتي، خصوصا د سیاسي پارټو مشرانو ته دغه شانتي د دې لوکل ملکانو او خانانو ته دغه سره د علماء او د کمی ادارې چې هغه دلته کې امن غواړي یا کوم دغه چې کوم د معاشري کوم د سوسایټي چې کوم دغه دي د ان جی اوز دي یا په مختلفو شکلونو باندې چې غي کار د ویلفیر کارونو کول غواړي هغه ټول ته خاص کو چې غي دي په دغه ورځ باندې راشي په دې کې د زیرو لګي او خپل موقف دی بیان کی چې مونږ د روان جنگ یا د روان مصیبت چې کوم مونږ باندې روان دي او مونږ دوباره د یو بل جنگ خشاک جوړول غواړي چې د دې مخنیوي وکړي شو او د دې لپاره پی ټی ایم چې کوم سوچ کړی دی په ټوله پاټا کې په ټولو ځایونو کې د خلکو سره رابطې کړې دي. دغه ټول خلک برازي او دلته به د خپل ویو پوینټ او یو خپل دغه چې دی دا به شیر کوي او په دې د دې نو موږ یو داسې له عمل جوړو چې موږ د روان جنگ مخنیوي وکړي شو او خپل خلک او خپل قوم د دې جنگ د لمبونه او د دې د مصیبتونو په امن کې وساتل شو. په دغه 5 تاریخ په 9 بجې چې په وانه کې کومه جلسه راغوښته شوې ده چې په دې کې په ګڼ تعداد باندې شرکت وکړي. تاسو ډیره مننه.